أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. څلورم حکم الله پاک د منع فرمایي چې د یتیم مال ته تاسو منځ کې یعنی د یتیم مال تاسو ما استعمالوي الا بالتي هي احسن مگر که تاسو دې ته نږدې کېږئ نو په هغه طریقه چې هغه ښایسته وي د یتیم لپاره، یعنی رد مال د حفاظت لپاره تاسو ساتئ، په خپل قبضه کې تاسو راوستئ د حفاظت لپاره. حتی یبلغ اشده تر دې پورې چې ورسیږي د قوت خپلتا یعنی ځوانۍ د ځوانۍ پورې تاسو رد مال هغه محفوظ کړئ او چې کله د خپل قوت طاقت ته ورسیږي نو رد مال دته حواله. په سوره نساء کې الله پاک د دې په باره کې فرمایي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح. ازمیخ او امتحان وکړئ تاسو په یتیمانانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پورې چې د ورسیږي وخت د نکاح ته یعنی ځوانۍ ته. فإن آنستم منهم رشدا پس که تاسو معلوم کوي په ده کې څه هوښیارتوب چې دی اوس خپل مال په خپله باندې د دې حفاظت کولی شي او خپل مال ساتلی شي، نو الله پاک وایي فدفعوا الیهم اموالهم دو مالونه دو ته حواله کړي. ولا تأکلوها اسرافا او مخوری تاسو مال د یتیم لرا په زیاتی، وبدارا او په جلتی سرا ان یکبرو د دې یرینه چې دی بغچ. یعنی د یتیم مال تاسو داسې مخورئ چې د 1 روپۍ خرچه راځي ته 10 لګي، معمولی زیګې راځي ته پکې غټې غټې خرچې کې، اکثر مال مشترکی او د دې ورثه یتیمانان هم وي او داسې کسان چې هغه خپل حد ته رسیدلی هغه هم د دې وارثان. نو کم خلق چې په دې باندې قابضي قبضه پې کړي هغو دغه مال بې ځای استعماله چې دا پکې 40 شوه، دا پکې کال شو، دا پکې دا طریقه شوه، دا پکې ردې طریقه شوه، دا پکې ماښامونه شو، دا خو اسې هم رواجي طریقې دي چې ناجایز دي. چې په دې کې بیا د یتیم مال هغه هم تکټ کې دا بیا بالکل حرام، دا طریقه هم ناجایز ده او په دې طریقې استعمال چې د یتیم مال په دې کې خرج کې دا هم حرام.
یا یو زیګی د لګېدو راشي او په هغې کې هم ته د یتیم مال د حد نه سیوا خرج کړي، د ضرورت نه سیوا خرج کړي، نو الله پاک د دې نه منع فرمایلی ده چې داسې مه کوه. وبدارا ان یکبروا، او ردی وجې نه هم ته په تادی سره د یتیم مال مه خرج کوه چې ته وایې چې دی به سبا رالوی شي، دی به هم بیا نیکه نیکه کېږي چې زما په کیسه ده، راشه چې دا شی چې دی رارسي چې دی ختم. الله پاک وایي په داسې طریقه د یتیم مال مه لګوه. ومن كان غنيا فليستعفف، او څوک چې صاحب وسعت والا طاقت والی او دا هغه په کفالت کې یتیمانان پاتې شوي، نو الله پاک وایي فليستعفف، دې ځان وساتي د یتیم د مال. ومن كان فقيرا، او څوک چې فقیر وي، کمزور وي، محتاج وي، دا هغه په کفالت کې یتیمانان پاتې شوي، او د یتیم د مال حفاظت او نگرانی کوي، د هغې د وجې نه د خپل کار روزګار نشي کولی، او کمزوره دی، په غیر د کار روزګار نه رده هم د کور خرچه هغه نشي چلیدی، د برداشت نشي کولی. نو الله پاک وایي فلیأکل بالمعروف، دې ته په ښه طریقه باندې خوراک وکړي. ښه طریقه یعنی د معاشري مطابق، چې د ورځې په دغې ځګې کې کما خرچه راغله، مثلا د دیاړي 1500 روپۍ د ورځې، او د په دغې د یتیم د مال د حفاظت د وجې نه یو ورځ د دیاړۍ نه پاتې، نو د یتیم د مال نه خپله دغه دیاړي والی، دا په جایز طریقه ده. که دی اوس په ده پسې 1000 او 2000 حسابوي، نو دا بیا زیات دی. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وکله چې دی خپل طاقت ته ورسیږي او د تر د مال حواله کیږي، نو الله پاک وایي فأشهدوا عليهم، په دې باندې گواهان ونیسئ، د گواهانو په مخ کې د مال حواله کړئ. په دې کې 2 فائدې دي. یو په دې کې فائدہ ستا هم ده، هغه دا چې کېدای شي چې خلک پتا باندې بد رد وي، غلط الزامات پتا باندې لګي، ستا په باره کې غلط خیالات او تصورات کوي، او ته د گواهانو په مخ کې د حق د ته حواله کړي، نو دغه خلقو دغه غلط تصورات او دغه شکوک شبهات به ختم شي. دویم دا چې ته کله گواهان ونیسي او د گواهانو په مخ کې د تر د حصہ حواله کې، نو که چېرته کې د سباله نمک حرامي کوي او خلقو ته په غلطه طریقه باندې بیان کول غواړي، نو دغه غلط بیان به په خلقو کې تصدیق ته نه رسي، خلق به په دې باندې اعتماد نه کوي. وکفا بالله حسیبا، او الله پاک پدې کې یو بل غټ حکم او د انسان د غلطی فائدې یا د موقعنا غلطه فائدہ اوچتول د هغې د پاره یو عام حکم الله پاک بیان، چې ګوره کته پدې کې گواهان کینه او دغه گواهانو په مخ کې داسې صفائی ته بیان کې
چې بالکل تسپین باز وګرځي. ستا د خولې چالاکي هغه سیوای، ستا د ژبې صفایي هغه هم سیوای، او تا ته د مجلس او د محفل په منځ کې خبرې کول یا دغه خلق ځان ته مایله کول دا ډیر آسان وي او داسې طریقه وکړي، او په حقیقت کې دی د هغه حق هغه له نه ورکړي. نو الله پاک وایي وکفا بالله حسیبا، او پوره دی الله پاک حساب کوونکی. ګوره اصل حساب کتاب بر دې معاملې سره الله دی. د معاشري په مخ کې ستا د صفایي دا بیا الته کار نه کوي که دا حقیقي صفایي نه. په اصل کې چې تخلاصېږي د الله پاک په رضا باندې ستا صفایي راځي، اب د الله پاک په دربار کې اب الله پاک ته مخامخ کېږي، ستا سره به حساب کتاب کېږي. ستا د خولې د صفایي، ستا د چالاکي یا ستا کم مهارت چې تا ته په خبرو کې حاصل دی دا بیا الته کار نه کوي. د هغې حساب د پاره ځان برابر کا او هغې حساب ته ځان پاک کا چې الته کې تغیر نشي. نو دلته الله پاک حکم فرمایلی دی ولا تقربوا مال اليتيم، من نزدې کېږئ تاسو مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه چې هغه ښایسته وي. یعنی د یتیم د مال د حفاظت لپاره ته د یتیم مال په قبضه کې والی حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې ورسیږي دی ځوانۍ خپلې ته. نو چې کله ځوانۍ ته ورسیږي نو الله پاک وایي فدفعوا الیهم اموالهم، دو مالونه دو ته حواله کړي. او که دو مال دو ته نه حواله کوي او په دې باندې ته قبضه کوي او ته یې خورې، نو الله پاک وایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. کم کسان چې د یتیم مال ظلمن خوري په ظلم سره د خپلو خېټو ته الله پاک وایي ور اچي. دا خو دته په نظر باندې یا د دانو په شکل کې راځي یا د پروټو په شکل کې دته یو شیخ کاری، خو په حقیقت کې دا ور دی چې د خپل خېټې ته اچي. واوفوا بالعهد، او پورا کوي لوز لره. یو عام حکم په دې ځای کې الله پاک بیان چې کله څوک د چا سره یو لوز وکي، یو عهد وکي، نو دې د خپل لوز پورواله وکي. داسې دې نه کوي چې دې په دې کې د ګواهانو یا د پخو لیکلو طلب کوي چې هغه پکې نه او دې ردینا غلطه فائدہ بیا اوچتای. الله پاک وایي نه کم لوز چې دې کړی دی دغه لوز پوره کړه، اگر که په دې کې ګواهان نشته، اگر که په دې کې لیکل مضبوط نشته. اصل گواه پتا سو باندې الله پاک دی. الله پاک ته ردی هر څه علم دی. نو خپل لوز پورا کا ځکه ان العهد کان مسئولا، یقینا د لوز په باره کې به تپوس کېدی شي. تاره به الله پاک ردی تپوس کوي، او چې کله د الله پاک په دربار کې ته ودرېږي او ستانه ردی تپوس وشي، نو تب بیا الله پاک ته څه جواب وکړي. نو د هغې ورځې د پاره هم تیاری وکړه. یوازې د دنیا د ظاهري نعمتونو او خوشحالیانو ته مګوره، د دنیا د څو ورځو خندا ته مګوره، دا به ختم شي، لیکن هغه زندگی هغه بیا نه ختمیږي. د هغې د پاره ځان تیار کړه.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. شپږم حکم الله پاک فرمایي چې پورا کوي تاسو ناپ لره اذا کلتم کله چې تاسو ناپ کوئ. عام طور باندې د یو شیز د خرڅېدو اغستو د پاره دوه طریقې استعمالېږي. یا د یو شیز ناپ او پیمانه کیږي یا د یو شیز تول کی. نو ناپ او پیمانه که هغه د غز په حسابي او که د میټر په حسابي او که د فوټ په حسابي او که د انچو په حسابي، دا ټول په ناپ کې راځي. او ټول کم شی چې په وزن باندې تللی کېږي چې کیلو، دړی، من، سیر وغیره هر څه په دې کې داخل دې ته ټول ویلی کېږي. نو الله پاک فرمایي چې کم شی چې په ناپ باندې مقرریږي نو هغه پاغي کې هم تاسو پورا واله وکړئ، پورا ناپ کوئ. او کم شی چې په طول سره مقرریږي نو وزنو بالقسطاس المستقیم، طول وکئ په برابر تلی سره. داسې مه کوئ چې کله یو شی الی نو هغه بیا په درون طول سره الی، او چې کله خرڅوي نو په سپک طول سره خرڅوي. یا په دې تلو کې نور نقصانونه هم شته چې دا کانټا د انسونه مخکې کی، نو چې را چانه څه شی الی نو دا کانټا وته لګه شاته بټن لګیدل. مثلا چې یو شی 10 کیلو نو الته 9 کیلو، او چې کله بیا په چا باندې شی خرڅوي نو دای داغه خپل حساب نه یو اشاریه مخکې کړي، نو چې 10 کیلو شی خرڅوي نو هغه الته کې 11 کیلو خي، او چې 9 کیلو خرڅوي نو الته کې په کانټه کې 10 کیلو ښکاري. نو الله پاک فرمایي واوفوا الكيل اذا كلتم، او پورا کوي ناپ اذا کلتم کله چې ناپ کوي تاسو. وزنو او طول کوي بالقسطاس المستقیم پتلی برابر سره. دا نقصانونه په دې کې مپیدا کو. عام طور باندې دا خلقو ته معمولی خبره ښکاري، لیکن دا داسې یو ګناه دی چې ردی په وجه باندې الله پاک د حضرت شعیب علیه السلام قوم تباه کړ. او شعیب علیه السلام خپل قوم ته هم دغه دعوت ورکو چې ای زما قومه تاسو په ناپ تول کې کمی مه کوئ. او بار بار خپل قوم ته دا خبره کوله، لیکن قوم دا هغه خبره ونه منله او دا هغه په مخالفت کې ډیر مخې ته لاړ. نو کله چې حضرت شعیب علیه السلام دا هغه په حالات باندې پوه شو نو خپل قوم ته یو انتهایی اصولی بیان و. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. اے زما قوما لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، زما دا مخالفت تستاسو دا پارا باعث جوړ نشي مثل ما اصاب قوم نوح، پشان د هغه عذاب چې د حضرت نوح علیه السلام په قوم راغله، او قوم هود او قوم صالح، او څنګه چې د حضرت هود علیه السلام او د صالح علیه السلام په قوم باندې کوم عذاب راغله.
ګوره دومره مخالفت زما مه کوئ چې په تاسو د خدای عذاب راشي. وما قوم لوط منکم ببعید، او تاسو نه د حضرت لوط علیه السلام قوم هغه سلری نه دی، خو تاسو ته نږدې په دې وخت کې تیر شوی. دومره مخالفت او دشمنی زما سره هم مساته. هم د دې عمل په وجه باندې الله پاک دغه قوم دا تباه کړي، او موږ ته دی الله پاک معافي وکړي. نن دا طریقه په موږ کې انتهایی سوا شوي. په ناب طول کې کمې دا څوک ګناه هم نه ګڼي، تصور د ګناه هم د دې خبرې نه. ذالک خیر و احسن تأویلا، الله پاک وایي دا کار غوره دی د دنیا په اعتبار هم، و احسن تأویلا، او خیسته دی د انجام په اعتبار. د دې انجام هغه ډیر خیسته دی چې تاسو به د الله د عذاب نه په دنیا کې هم بچ شئ، او په آخرت کې به هم د الله د گرفت نه محفوظ شئ. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. یو بل اصل الله پاک بیانوي چې عام طور باندې انسان یو خبره واوري نو ردی خبرې تحقیق نه کوي، او دغه خبره مخې ته خوری، یا په یو کس باندې لعن تعن وی، دا هغه په باره کې غلط خیالات هغه کوي. نو الله پاک د دې نه منع فرمایلی ده. او په حدیث شریف کې هم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. د انسان د دروغجن کېدو د پاره دا خبره کافی او پوره ده چې د څه واوري بس هغه مخې ته بیانوي. بس د دې د دروغجن کېدو د پاره هم دا خبره کافی. د دې د یوې خبرې تحقیق کوي. اگر کدر چانه یو خبره واوري ده خودته د هغې علم او دغه شانتی د هغې پورا دلیل د سره نشته، نو د دې صرف د دغه خبرې پرچار مخې ته نه کوي. لکه څنګه چې نن سبا د میډیا په ذریعه باندې د یو خبرې پرچار کی، هیڅ حقیقت او دلیل په هغې د چا سره نه، مخې ته د دې خبرو پرچار. د دې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم منع فرمایلی او الله پاک هم منع فرمایلی ولا تقف ما ليس لك به علم. تمزه په هغه څیز پسې ليس لك به علم چې نوی تعالی را په هغې باندې سپوها څه دلیل، تا سره دلیل نه په یو خبره باندې، نو په هغې پسې ورپسې کېږم. ولا تقف معنا چې تتعن موایا، بدی ردی موایا په چا پسې، تر څو پورې چې ستا سره په هغې باندې دلیل. نن که موږ د چا د خولې نه د چا په باره کې یو خبره واورو چې یاره دا سړی خو ډېر موږ وی چې نیک سړی دی خو ډېر غلط سړی، په پلانکي ځګي کې داسې ولاړو، داسې حرکت یې کو، داسې کار یې کو، نو موږ خپل ذهن ته دا خبره کوو او بیا دغه انسان سره نفرت ساتو په زړه کې، او که څوک د هغه په باره کې څه نیکه خبره کوي نو هغه ته موږ وایو په قلاره کښېنه، تا ته پته نشته، پلانکی وایي چې ما لیدلی او داسې داسې کار یې کوو. الله پاک د دې نه منع فرمایلی هسې په خلقو باندې لعن تعن کېدای شي زه د یو سړي بد ویم د دې وجې نه چې د هغه سره زما زیاتي اختلافات دي، تا ته هغه نشم مخامخ کولی، نو دغه انسان حیثیت ستا په نظر کې ختمول غواړي، د دغه انسان عزت
هغه ستا په نظر کې یا د معاشري په نظر کې ختمول غواړم په دې طریقه. الله پاک فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم. تمزه په هغه څیز پسې چې تعالی را په هغې باندې علم او دلیل نه تا سره دلیل نشته په یو شي پسې په هغې پسې مور پسې کېږي. ځکه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یقینا غوږونه او سترګې او زړونه د دې ټولو په باره کې به د هر چا نه تپوس کېږي. د تپوس مطلب چې د انسان نه به تپوس کېږي چې دا درې واړه قوتونه دا تاولې په غلط ځای کې استعمال کړي دي، یا د تپوس مطلب چې د انسان نه به تپوس کېږي چې د په حقیقت کې د یوې خبرې دعوه کوي، نو دی وایي چې دا خبره ما اورېدلې ده، حالم کې دا خبره د ده غوږونو اورېدلې نه. یا دی دا دعوه کوي چې دا کار ما په خپله لیدلی دی او په حقیقت کې رده سترګو دا کار لیدلی دی. یا دی دعوه کوي د دې خبرې چې په دې خبره باندې ما پورا غور او فکر هم کړی دی، خو په دې سړي کې دا نښې نشانې شته، دا غلط حرکات په دې سړي کې شته او دا په صحیح طریقه باندې د دې خبرې توازن نه کوي. نو الله پاک فرمایي د دې ټولو په باره کې به د هر چا نه تپوس کېږي چې تا دا درې واړه قوتونه ولې په غلط ځای کې استعمال کړي دي، په ناحق ځای کې د دې استعمال تا ولې کړی. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. ولا تقربوا او تاسو مریض دې کېږئ مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه ښایسته وي حتی تر دې پورې یبلغ اشد چې ورسیږي د ځوانۍ خپلې ته واوفو او پوره کوي بالعهد لوز لرا ان العهد یقینا د لوز په باره کې به کان مسئولا تپوس کېدی شي. واوفو الکیل او پوره کوي ناپ اذا کلتم کله چې ناپ کوئ تاسو وزنو او تول کوئ بالقسطاس المستقیم پتل برابر سره ذلك خیر دا کار بهتر دی واحسن تأویلا او خیسته انجام والده. ولا تقفوا او تمزا ما په هغه څه پسې لیس لک به علم چې نوی تعالی را په هغې باندې څه دلیل. ان السمع یقینا غوږونه والبصر او سترګې والفؤاد او زړونه كل اولئک د ټولو په باره کې به کان عنه مسئولا د هر چا نه تپوس کېدی شي